د جمعې پر دعا ګورې قبلېږي. هغې کې ډېر اقوال دي د علماو. پیغمبر مبارک فرمایي چې جمعه کې یو ساعت دی چې مسلمان پکې دعا وکړي الله قبلوي. څوک وایي چې دا امام کوم وخت کې د خطبو منځ کې کینی دې وخت کې قبلوي، خو دې وخت کې په خولې نه وایي اړه کې به وایي. څوک وایي چې امام خطبه خلاصه کړي او مانځه ته ودرېږي دې وخت کې الله قبلوي. اقوال پکې شته. څوک وایي د مانځه فراغت نه پس. څوک وایي ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی په ترمذی شریف کې چې دا مازدیګر او د ماښام په میانځ دې کې خدای قبلوي. لیلۃ القدر په شپه الله دعا قبلوي. او حرمینو ته چې سړی لاړ شي الله بوزه چې په حضور پاک سلام واچي او د هغې نه فارغ شي، دغه بهترین عبادت دی، دغه وخت قبلوي. حجر اسود ته مخامخ قبلېږي، ملتزم ته چې ورلې قبلېږي، زمزم اوبوس کې نو قبلېږي، د زمزم کوی سره قبلېږي، په صفا غونډۍ قبلېږي، په مروه غونډۍ قبلېږي، صفا مروه کې چې منډې وایي شنو راډونو سره قبلېږي، مقام ابراهیم نه شاته چې د 2 رکعاته وکړه هغې نه پس وی قبلېږي، او د بیت الله شریف د ناوې لاندې قبلېږي، مزدلفه کې قبلېږي، مینا کې قبلېږي، عرفات کې قبلېږي. دا څه وختونه دي او څه ځایونه دي د دعا د قبلېدو دپاره. او آسان شی روجه کې چې روجه ماته قبلېږي، او د ټولو نه آسان وخت ته وښیمه چې کله اذان وشي او اقامت لا نه شي دې وخت کې خدای دعا قبلوي.